السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم چې خبرې دوستانو په دې سیټ باندې بتاوس ته دا ویډیو ښکاری دا د ګلپاڼې ویډیو دا چې ډیر زیات گردش کوي په سوشل میډیا باندې. د دې دا ویډیو وایرل شوی دا مطلب دا ویډیو تاسو ته پلی کوم. خو دوستانو د ویډیو نه مخکې تاسو ته دا وایم که دا ډمان تاسو ګوري دا دې کې یوم سمه نشته دی، ولې چې دی ډمتوب ته روزي نو پښتانه ډمتوب ته نه روزي او نه خپل مخ چاته ښکاره کوي. نو دا ډمان چې دي دا ډیر بې غیرته ډیر کنجران خلک دي. لکه اوس تاسو دا ګلپاڼه وګورئ، لکه دا چې رووته نو څومره په آیا عزت بیا دې که خیل هم کړي د دې یو ګانه وه هغې کې دې ډانس وکړو. اوس دا ډیره زیاته دا ویډیو په دې سیټ به تاسو ته ښکاري دا ډیره زیاته وایرل شوې ده دا ویډیو. دا د دې غلطه ویډیو راغلې ده، مطلب دې چا سره ډانس هم کړی دی. دا ویډیو در باندې ګورم. خو دوستانو ډمان چې دي دا هیڅ کله هم سم نشي کېدی. دا پښتانه خلک نه دي، بې غیرته خلک دي، کنجران. لکه دوی ډمتوب ته روزي او بیا دا پښتانه بدناموي. نو دوستانو راځي دا ویډیو درته پلی کوم. خو په دې ویډیو باندې موږ ته زموږ چینل ته به خطره وي. نو دا ویډیو تاسو په ګوګل کې سرچ کولی شئ د دې ګلپاڼې. نو دا ویډیو ډیره په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده، دا تاسو وګورئ. خو الله دې معافي وکړي، ډیر بد حال شروع دی. الله دې زموږ په حال رحم وکړي، ځکه چې ډیر زیات بد حال شروع دی. دا زموږ د عملونو د وجې زموږ عملونه ټیک نه دي. نو زموږ دې په حال الله رحم وکړي او الله دې زموږ د عملونه ټیک کړي. نو به دوستانو دا یو شارټ غوندې ویډیو وه. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.